قیمتي ډبرې چې دي دلته راوړل شوي دي او په دغه مارکیټ کې بولۍ ته وړاندې کیږي. باید دایمي د کانو نندارتون ولرو، یو مارکیټ ولرو او په دې مارکیټ کې لکه په پنجشیر کې چې دی لکه په نورو ځایونو کې دا میدان هم ډکل دی. بولۍ د 40.4 میلیونه بولۍ وسوله. معدنونو کې په هغې په ساحې کې به خرڅېدل به او نور خلکو ته به دې باره کې داسې عام پوهاوی هم نه او داسې بیا به جلال آباد مارکیټ ته راتلل او جلال آباد مارکیټ کې بولۍ هم ترسره کېدلې خو هغه د سوداګرو ترمنځ څه رقم چې د نړۍ تجاران لیواله دي چې راشي دلته خپل پانګونه وکړي، خپل تجارت مخ په وړاندې بوځي، سیلانیان راشي او نور نړیوال هم دې ته لیواله دي چې راشي. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ، موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ جوړ یاست. څه وخت مخکې ما په دغه مارکیټ باندې یو خپرونه کړې وه چې د اسداباد ښاروالۍ لخوا دغه وداني جوړه شوه او افغان سوداګرو ته وسپارل شوه چې په تېره اونۍ کې د افتتاح مراسم هم ترسره شو دوستانو. او دا مارکیټ چې دی د قیمتي ډبرو لپاره، د نیمه قیمتي ډبرو د قیمتي ډبرو لپاره ځانګړی شوی دی چې افغان تجاران پکې دلته بولي ترسره کوي. نو راځئ نن پکې ډیره یو په لویه سطحه بولي ترسره کیږي چې دغه د کونړ د معدنونو او دغه ښکلي غرونو هغه کم قیمتي ډبرې چې دي دلته راوړل شوي دي او په دغه مارکیټ کې بولۍ ته وړاندې کیږي او د مختلفو ځایونو نه تجاران راغلي تر څو دغه کاڼي ترلاسه کړي او وایخلي. نو راځئ تاسې راسره مل پاتې شئ. ډېر لوی تجاران نن راغلي دغه مارکیټ ته او په ډېره لویه سطحه دلته نن یو بولي ترسره کیږي. نو تاسې راسره تر پایه ملتیا وکړئ. دا میدان هم ډکل دی. متوجه ده و جناب فرانسیال صاحب ده خوب که و خیر ده برکات افتتاح خیر ده اگه مارکت بولی ده خبری کرد. هر شي قانوني کوي، غیر قانوني کارونه تیر شول
پلانکي دي همدلته پروسس کوي همدلته ټول سامان جوړ کوي واردات په خبرې کوي انشاءالله په دې ځای به پاخه مواد ولري اجازه ده ښځه جوړ کړي دغه ټول مسایل باندې نوم یې وحید الله دی. موږ د جلال آباد څخه راغلي یو او ډېر خوشبینه یو چې په کونړ ولایت کې زموږ د خپل د کونړ کاڼي ډېر په ازاده او په فضا کې خو خرڅ شو او خرڅېږي او څه ګیلې ملي زموږ د مخکې نه وي د دولت نه او انشاءالله هغې موږ ته ښه داسې اطمیناني جواب راکړی دی او زموږ د کاروبار په سلسله باندې چې مخکې به د قاچاق په نوم باندې بهر ته تلل به او د قاچاق په نوم باندې به په ټول ملک به دغه کېدل به نشو به موږ ګرځول چاته به خوړلی نه شولو نو اوس خوشحاله چې په ازاده توګه خپل کاڼي په ټول افغانستان کې موږ ځان سره یوسو او د کاروبار په مطلب یو قانوني بڼه ورته واضحه شوله نو ډېر خوشحاله او ډېر خوشبینه یو. نه دې وخت کې خو جواز دغه نشته اوس جواز والا هم کولی شي او بغیر شخصي هم کولی شي چې به د بولۍ کې په ازاده توګه حصه واخلي او د کس ممانعت نشته هر یو کس کولی شي چې بولي ترسره کړي. له دې مخکې به چې دغه ډول بولۍ نه ترسره کېدې تاسې به چېرته تلئ چې نو مخکې خو به بولي به داسې وه چې به دننه په معدنونو کې په هغې په ساحې کې به خرڅېدل به او نور خلکو ته به دې باره کې داسې عام پوهاوی هم نه او داسې بیا به جلال آباد مارکېټ ته راتلل او جلال آباد مارکېټ کې بولۍ ترسره کېدلې خو هغه د سوداګرو ترمنځ خو داسې دولتي سطح باندې دا اول ځل چې په کونړ کې په ټول د خلکو په حضور کې دا کاڼي خرڅېږي نو خوشحاله په دې چې دولت دپاره مې ښه فرصت دی او زموږ د تجارت دپاره ډېره غوښتنه زموږ دا وه چې زموږ د کاروبار د دې روزګار چې کوم د منسلک خلک دي چې د هغوی د حقوقو دپاره هم څه خبره چوته شي او دا ښه خبره ده چې په افغانستان کې غټه خبره دا وه چې موږ به کاڼي واغسته او نه هم بهر ته وړی شولو نه هم ځان سره ښکار یو ځای ته انتقالولی شو نو دا په دې غټ خوشبینه چې په دې سره به زموږ الحمدلله په افغانستان کې خپل کاڼي په خپل لاس سره هر ځای ته موږ ځان سره وړی شو نو ډېره غټه خبره ده زما داسې زموږ سره خپل چې کوم کسټمر دي هغه خارجیان دي نو هغه موږ ته ډېر خواهش به لري چې راشي دلته افغانستان کې دننه خریداري وکړي خو مشکل غټ زموږ دا چې د انتقالو چې موږ خارجیان به راله چاینیز به راله د مال انتقال کومه پروسه زموږ سره نه وه نو انشاءالله موږ ته ډېر ډاډه هغه راکولی شوی دی چې دلته موږ به تاسو لپاره د لیږلو دپاره به یو واضح لایحه عمل تاسو ته وټاکو الحمدلله چې دا کار وشي نو موږ به ډېر خوشبینه یو نو چاینیز به راځي خارجیان به راځي دلته به کاڼي اخلي زموږ نه او په ښکاره دولت هم پکې ښه یو فایده رسېږي ورته او د سوداګرو دپاره زموږ د مشکلاتو هم سره اسانېږي نو پیغام خو زما د دولت څخه دا دی چې څومره دوی موږ سره نرمي وکړي د کاڼو په دغه باندې لکه څنګه چې د بدخشان او د پنجشیر خلکو ته څومره مراد میلاو شوي دي باید چې هغه موږ سره هم میلاو شي چې دا کاڼي موږ په ښه قانوني په توګه باندې موږ ځان سره خارج ته یا د خارج کوم یو لار روښانه کړي. عزت الله حق مالي د قیمتي نیمه قیمتي د مشرقي د اتحادیه رئیس څه رقم چې منګه د شپږو کاله هلې ځلې کولې د کونړ لپاره چې کونړ کې یو داسې مارکیټ جوړ شي چې زمونږ او ستاسو تجارت نورې نړۍ سره پیوسته شي او دغه تجاران ته د کار زمینه د پروسس والا ته د کار زمینه مساعده شي ثم الحمدلله چې تاسو په خپل نن ولله چې نن یو بولی هم د
الکوزي صاحب د کابل نه هیات چې کوم یو راغلی او د والي صاحب د معاون د علما شورا د رئیس په شمول باندې هغه بولي وشوله او غواړي چې نور هم دی کې موږ ته د مخ په وړاندې د کار زمینه مساعده کې اسلامي امارت نو ان شاء الله تجاران ډیر خوشاله دي او تجاران غواړي چې دغه شانتي څنګه چې د بولۍ سیستم دلته دغه شو نو غواړي چې د ګمرکي سیستم او د نړۍ سره تجارت زمونږ پیوسته سي زمينه راته مساعده کی تر رقم چې د نړۍ تجاران لیواله دي چې راشي دلته خپل پانګونه وکي خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي سیلانیان راشي او نور نړیوالم دي لیواله دي چې راشي او دغه کاني اصلي لکه کوم ځکه چې زیرمې دي مغلته واخلي او نور ته ویسي نو دغه لپاره ښه مناسبه لار ده چې اسلامي امارات او شخصي سکتورونه د ګډه سره کینه د لپاره په طرحه کار وشي نړیوال سره روابط قائم کړي نړیوال سکینه په دې رابطه اطمینان او ډاډ ورکړي ان شاء الله چې امنیت قائم دی او دلته هر سړی کولای شي پانګونه وکړي خپل تجارت په ښه توګه باندې د ځګینه نور نړۍ ته پراخه کړي تاسو نن ولیدل چې د کاڼو بولي هم وشوله دغه بولي په ارتباط باندې باید ویمه چې نور هم د بولۍ کې سهولتونه راشي موږ باید دایمي د کاڼو نندارتون ولرو یو مارکیټ ولرو او په دې مارکیټ کې لکه په پنجشیر کې چې دی لکه په نورو ځایونو کې چې دی لکه کونړ ډېر معدنیات لري او ډېر په معدنیاتو باندې غښتلی دی دې ته باید پاملرنه وشي نو زه فکر کوم چې مشکلات شته اما اراده هم شته چې حل شي ټي وي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دغه بولۍ د مراسم تاسې ولیدل چې بولي روانه ده او مختلف قسمه تجاران راغلي دي د دغه بولۍ په اړه به د کونړ د معدنو رئیس ننني معلومات راکوي چې نن بولۍ کې څومره خریداري وشو څومره کاڼي واخیستل شو دغه کاڼو څومره قیمت درلودو نو راځئ هغه هم راسره وګورو نن یو ځل بیا الحمدلله د تیر ځل په شان په کونړ اسداباد ښار کې د قیمتي نیمه قیمتي کاڼو په مارکیټ کې بولۍ ترسره شوه چې دا بولۍ مجموعه بولۍ د 40.4 میلیونه بولۍ وسوله دا مالونه پکې خرڅ شول د امارت عواید پکې 40 لکه یعنی 4 میلیونه او 1 زره دا د امارت عواید سوله پکې د دغه بولۍ توپیر د مخکنی بولۍ سره دا و چې دې ته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلي وو د ډیرو لرو ولایتونو راغلي وو چې د مزار خلک پکې وو د قندهار پکې وو د کابل نه تجاران راغلي وو مرکز نه ننګرهار نه د ډیرو ولایتونو راغلي وو او د مالونو کې سمال د کابل څخه تجاران وغوي واخیسته او هغه مال په ډیر ښه قیمت خرڅو د کونړ تجاران ډیر زیات پر راځي اوس د مال په ښه قیمت لاړ ځکه هغه مال ښه مو ارزښت هم ښه شفاف مو او د افغانستان د اتاق تجارت مشران سیو الکوزی صاحب هغوی هم تشریف راوړی وو نو بولۍ په یو ښه انداز کې ترسره شوله چې ټول ولسونه ډیر زیات پرې خوشحاله وو درنو دوستانو تاسې په دغه نننۍ خپرونه کې را سره د ډېرو ځوانانو خبرې واورېدې همدغه راز د تجارانو خبرې واورېدې د معدنو د رئیس خبرې مو واورېدې چې نن په ډېر جګ مقدار باندې دغه بولي ترسره شوه او تاسې دغه ټول جزیات د بولۍ مو کتل په دغه نننۍ خپرونه کې درنو لیدونکو دا په ټوله کې په کونړ ولایت کې یو داسې مارکیټ جوړ شو چې مخکې سوداګرو خبرې تاسې واورېدې سوداګرو ته خورا لویې ستونزې وي
د دغې مارکیټ سره هغه ټولې ستونزې د سوداګرو حل شوې تر ډېره پورې او دا کومې غوښتنې چې هم کلي دي نو اسلامي امارت چارواکي وایي چې انشاءالله دغه ستونزې به هم ډېر زر ورته حل شي او د تل لپاره به سوداګرو ته یو په سوداګریز برخه کې ډېر زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. نو درنو لیدونکو دلته له مختلفو خلکو سره وغږېږو، خبرې مو ورسره وکړلې او تاسې واورېدلې. تر بلې هغې چې اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زرېږي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.